خو داسې چغې وال لکه د جاهلیت د زمانې چغې او دا مخونه وال او ګریوانونه څیرې کوله دا کار په مړي پسې کول ګوره دا ښه کار نه دی ښه او اور په مړي پسې وړل اوس هم بعضې خلک کوم ځای باندې چې میت ته غسل ورکړلی شي هغه ځای باندې لاټین کېږي ډیوه کېږي یا بله رڼا کېږي یاره وایي چې د ده ته په دې قبر کې هلته رڼا شي یو څو ورځې ښه دا کارونه بدعت دی دا ګناه ده زما ورونو د دې نه ځان وساتئ خلکو په دې مړو کې د ځانه بدعات شروع کړي دي لکه یو دغه بدعت شو یو دا چې کله به جنازه پسې ودرېږي مړی دی جنازه ده امام تکبیر وکړي الله اکبر او ته دا سر پورته کې امام به وایي الله اکبر ته بیا دا سر پورته کې دا سر پورته کول په کوم حدیث کې راغلی دي چې دا خلک دا سر داسې پورته کې خو بس تکبیر وکړه که نه الله اکبر وکړه سر پورته کول ته په دې کې څه ضرورت دی اکثر په دې جنازو کې موږ دایینو دا سر داسې پورته کې تکبیر سره ښه زما ورونو دې نه ځان وساتئ بل بدعت په دې اوسنۍ زمانه کې چې جوړ شوی دی په دې مړو کې هغه دا دی چې کله مړی وشي او تعزیې ته خلک ورشي 5 کسان به چې کینې بس لاس پورته کوي مړي ته دا د دپاره به لاس پورته کړي بل به بیا و یو ځلې بیا پورته کوي بل به بیا و یو ځلې بیا پورته کوي زما ورونو دا طریقه نه ده د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د الله د نبي طریقه دا وه دا کلمات به ویل ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب اعظم الله اجركم وغفر الله لصاحبكم ان دا شرعي طریقه ده تاسو دې دعا ته وګورئ ان لله ما اخذ د الله دپاره هغه څه دي چې الله واغسته دا د الله و الله واغست وله ما اعطى او الله دپاره هغه څه دي چې هغه الله یې ورکوي الله درکړی او الله واغسته وكل شيء عنده باجل مسمى او هر یو شی د الله سره خپله نیټه لري معلومه انسان نه یو سکند مخکې کېدلی شي او نه یو سکند وروسته کېدلی شي فلتصبر ولتحتسب بس صبر کوه او د الله نه ثواب امید ساته اعظم الله اجرکم الله دې ستاسو اجر زیات کړي وغفر الله لصاحبکم یا لمیتکم الله دې ستاسو مړي او ستاسو ملګري ته دې الله پاک بخښنه وکړي دا څومره ښایسته دعا ده او بس یو ورځ لاس پورته کوه بل ورځ لاس پورته کوه بل ورځ لاس پورته کوه زما ورونو دې کارونه نه ځان وساتئ موږ او تاسو مسلمانان یاستو موږ او تاسو د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام امتین یاستو خفګان به په هغه طریقه باندې تېروو خوشحالي به په هغه طریقه باندې تېروو زندګي به په هغه طریقه تېروو په کومه طریقه چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو ته لارښوونه کړې